شاپور صدران له اوږد ځنډ وروسته ولې د آرلینډ خلاف په ټسټ سیالیو کې اخیستل شوی هر څه معلوم شول. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. شاپور صدران چې کابو 2 کاله کېږي له کرکټ څخه لرې پاتې کړل شوی دی. اوس یو ځل بیا په ټسټ لوبو کې د افغان لوبډلې برخه دی او د بنگلادیش خلاف یوازینی ټسټ لوبه کې د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د بالینګ لپاره اخیسته دی. شاپور صدران چې 2015 کال نړیوال جام کې د افغانستان لپاره مخکې وکټ اخیستونکی بالر وو، له هغې وروسته ورته د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې توجه کمه شوې وه. په 2015 کال 540 جام کې هغه 14 وکټې اخیستې وې او د سکاټلند خلاف یې په خپلو 10 منډو جوړولو سره افغانستان ته بریا ورکړه. په دې لوبه کې سمیع الله شینواري 6 نوې منډې کړې وې. شاپور صدران د افغانستان په سوداګریز لیګ کې په نه لوبېدو له نور علي صدران سره یو ځای په کرکټ بورډ اعتراض کړی و. د شاپور په وینا ډېرک روغ دی، خو کرکټ بورډ بیا ویلي و چې صدران درست فټنس نه لري، نو ځکه له لوبډلې لرې پاتې شوی دی. کلناسي بالر شاپور صدران په 2013 کال کې هم د آیرلینډ خلاف لوبه کې ولوبېد، خو وټکېد او بیا یې له هغه وروسته په لوبډله کې بیخي نه واخیستل شوی. هغه اوس بیا په ټسټ لوبه کې شامل شوی دی، خو دا چې وخت به ورته ورکړل شي او کنه هغه یو بل اړخ دی. که په 11 کسیز سکواډ کې واخیستل شي او بالینګ وکړي و به ازمایل شي چې آیا توپ اچونه اوس هم د پخوا په څېر ښه ده او که نه. نوموړی په لوبډله کې خپل اخیستل ښه بولي او د هغه مرورتیا ته د پخلا کېدو یو مثبت ګام هم دی. د شاپور صدران اخیستل څه دلیل لري؟ موږ په دنیوي چارو کې دا متل ډیر کوو چې پلانکی تر مطلبه پورې یار دی، چې مطلب یې پوره شي بیا د چا کیسه کې نه وي. نو ډیره پورې د شاپور صدران مسله هم همداسې یو مثال لري. شاپور صدران ځکه اخیستل شوی چې افغانستان سره د فاسټ بالینګ کمښت دی. حمید حسن په نړیوال جام کې د فټنس بشپړه ستونزه درلوده او تقاعد شو. افتاب عالم باندې بندیز ولګید. په تیر کې د وفادار مومند روغتیا کرکټ بورډ درسته نه وه ګڼلې. یمین احمدزي هم ډیر نه اخیستل کېده او شاپور صدران هم شاته غورځول شوی و. خو د افتاب عالم د بندیز د حمید حسن له تقاعد او د دولت نه اخیستلو شاپور صدران ته موقع په لاس ورکړه او کرکټ بورډ هم مجبور شو چې دې لوبه کې شامل کړي. نو د شاپور د اخیستلو لوی علت د فاسټ بالرانو بلل کېدی شي. که یو لوري ته زړو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس کم شوی، بل پلو که ځوان لوبغاړو ته چانس ورنکړل شي، افغان لوبډله بلا د چټکې توپ اچولو له نه شتون سره مخ شي. لکه اوس یې موږ ګورو چې افغان لوبډله ټاپ فاسټ بالینګ نه لري. په نړیوال جام کې مو د پاکستان خلاف لوبه د چټک بالینګ نشتون له امله وبایلله. په نړیوال جام کې زموږ ډیره تکیه په سپین بالینګ وه. یوازې مجیب او نبي بالینګ برخه کې ښه او رشید خان بیا سخت وټکېده. که موږ سره د هند، نیوزیلینډ، انګلستان او یا هم پاکستان په څېر فاسټ بالینګ وای، نړیوال جام کې مو کولی شوی چې لوبډلې ماتې کړو. د شاپور صدران دا لومړی ټسټ لوبه ده چې ترسره کوي. دا د افغانستان درېیمه رسمي ټسټ لوبه ده چې بخت پکې ازمایي. له هندوستان څخه افغانستان ماته وخوړه، له آیرلینډ څخه یې وګټله او د بنگلادیش خلاف کابو 11 ورځې وروسته سپټمبر په 5 نیټه ټسټ لوبه پیلوي. افغانستان په 2013 کال کې د ټسټ لوبو بشپړ غړیتوب د کرکټ نړیواله شورا څخه ترلاسه کړ. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.